دا یو تپوس چا کړی دی چې اختلاف المطالعه له اعتبار شته او که نشته دی او د پاکستان او سعودي عرب هجري تاریخ بدل دی دې له اعتبار شته او که نشته دی روژه د سعودي عرب سره نیول صحیح دی او که نه د پاکستان سره له اوله خبره خو هغه دا چې اختلاف المطالعه له اعتبار شته او که نشته دی نو اختلاف المطالعه چې کوم دي نو هغه خو شته دی دې کې شک شته دی چې مطالع مختلف دي لیکن اعتبار ولې شته او که نشته دی دا اختلافي مسله ده بعضې ائمه وایي چې اختلاف المطالعه له اعتبار شته دی یعنې چې مطلع کله جدا وي نو د هغې رؤیت به هم جدا وي او چې مطلع کله یو وي نو د هغې رؤیت به چې کوم وي نو هغه یو وي بیا دغه اختلافي مسله ده بعضې علماو له اعتبار ورکړی بعضې علماو له اعتبار هغه نه دی ورکړی دا هر چې خپل یو تحقیق دی که نه موږ ته دا تحقیق معلوم دی چې اختلاف المطالعه چې کوم دی هغې له څه اعتبار نشته دی ځکه چې د دې لپاره شریعت موږ ته یو خاص حد متعین کړی هم نه دی که نه چې په دې ځای کې به اختلاف المطالعه معتبر وي په دې ځای کې به اختلاف المطالعه معتبر هغه نه وي شریعت دې لپاره خاص حد موږ ته تعیین کړی نه دی اوس چې کوم اختلاف المطالعه خلک ځوتوي نو دا اختلاف المطالعه نه دی بلکې دا اختلاف البلدان دی اختلاف البلدان معنی چې یو علاقه دغه ځان له حکومت د بل علاقې ځان له حکومت یو د یو رؤیت نه معتبر کې بل بل رؤیت نه معتبر کې اگر که مطلع یو وي مطلع یو وي خو لیکن چې ملک جدا دی حاکم جدا دی نو هغې له خلک اعتبار نه ورکوي بله خبره دا چې د سعودي عرب او د پاکستان هجري تاریخ بدل دی نو روژه سعودي عرب څخه نیول پکار دي که نه پاکستان څخه نیول پکار دي دا واقعي اختلافي مسله ده په دې کې هم د هر چا خپل تحقیق دی زه بار بار دا ملګرو ته وایم چې په دې کې تشدد تاسو مه کوئ څوک په کوم جانب باندې مطمئن دی په هغه جانب دی عمل کوي او د مخکې نه د سلف له دور نه دغه اختلاف را روان دی او اوسه پورې چلیږي په دې کې د یو جانبو تضلیل کول چې یاره دا خطا دی او د روژه صحیح نه سري وي او دا بالکل غلط دی نو دا لږه زړورتیا کول دي په دې کې لږه سینه کلاو ساتل پکار دي د بل د رایې احترام او قدر کول پکار دي موږ هسې خپله دا ویو زموږ خپله رایې دا ده چې یو د اختلاف المطالعې خبره ده او یو د اتفاق او اتحاد خبره ده نو د اختلاف المطالعې په وجه باندې خو سعودي عرب او پاکستان د دې تاریخ یو شان جوړېدل پکار دي چې د دیو دی یو تاریخ وي او یو روجه دی وي یو د اختر وغیرہ دا پکار ده چې وشي ځکه چې دې مې چې دومره غټه فاصله هغه نشته دی لیکن بل طرف ته مونږ دا ویو زمونږ خپل نظر دا دی د خپل معمول هم دا دی چې مونږ یو په کوم وطن کې سړی اوسېږي نو د هغې د اتفاق او د اتحاد د ساتلو دپاره چې یاره ټول خلک په یو ورځ باندې اختر وکړي په یو ورځ باندې روژه وکړي نو دا بهتره طریقه ده او دا د سلفو طریقه هم وه چې د خپل وطن نه د خپل علاقې د هغې خیال به یې ساته چې د هغې څخه سړی روژه ونیسي داسې نه چې په یوه علاقې کې په یو ځای کې اختر کېږي بل ځای کې روژه کېږي دا د تفرق او انتشار د ګډوډۍ د هغې سبب جوړېږي خاص کر په دې وخت کې به یو بل باندې اعتراضونه یو وایي ستا روژه غلطه ده بل وایي ستا روژه غلطه ده یو وایي زما روژه صحیح ده بل وایي ستا روژه صحیح ده نو دا تفرق او اختلاف د ختمېدو لپاره زه وایم چې یاره چې کومه علاقه کې ټول خلک په یو ځای باندې د کوم چا سره اختر کوي یا روژه کوي نو هغه سره کول پکار دي اوس که داسې یو علاقه ده او غونډ راجمع شي غونډه علاقه او غونډه منطقه او هغې وایي چې یاره بس موږ د سعودي په رویت باندې دغه کوو د اعتبار کوو د هغې سره موږ روژه نیسو بس ټیک ده خو چې یو ځای کې اوس اکثریت دا دی چې هغې مثلا د پاکستان یا د افغانستان سره روژه نیسي پکار دا ده چې یاره دا کم خلک چې کوم دي لږ کساني دوی هم د هغې سره روژه او اختر وکړي نو په دې کې به خیر ډېر زیات وي انشاءالله تعالی زموږ دغه نظر دی او نور دا چې خپل تحقیق دی چې څوک په کوم باندې عمل کوي انشاءالله کولی شي